الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العلي العظيم. د هر څه د مخ اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وبعد زه محمد نسیم زاهد ستاسو خدمت ته حاضر شویم. د سوشل میډیا د قرآني ملغلرو خپرونه ده. قدرمنو زموږ د نن ورځې موضوع ده د هغه روژې مبارکې د منځني لسو ورځو فضیلت. حدیث شریف کی راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای روژه چې د هغه درې لسیزې ورځې او شپې لري. اول لس ورځې چې هغه د رحمت دي هغه فرص ولې. دوهمې لس ورځې چې د مغفرت دي. مغفرت پیژنئ که نه پیژنئ، استغفار پیژنئ که نه پیژنئ. حکیم المت اشرف علی تهنوی رحمه الله په خپل کتاب کې لیکلی دی، وای حضرت حسن بصری رحمت الله تعالی علیه مبارک ته بزرګ راغلی چې د سر ملاقات کوي. پرده باندې به جوفي خلک راګرځېدل، لکه کله ناکله چې د علماو تم خلک راځي، موږ تم کله ناکله څوک راځي. نو یو براغلی خپل د اقتصاد په حقله به شکایت کوي چې اقتصاد مې خراب شوی دی. بل څوک براغلی د دې شکایت به کوي چې مریض یم. بل څوک به مسکین و، بل څوک دکانداري و، دا وها به نه چلیدله. نو حضرت حسن بصری رحمت الله تعالی علیه مبارک ورته وفرمایله چې استغفار وایه. چې بل څوک براغلی بل عذر به وواده و استغفار وایه. خلاصه دا ده چې نن ټوله ورځ په استغفار باندې خلکو ته توصیه وکړل. چې وخت تمام سو، حضرت حسن بصری رحمت الله تعالی علیه د دې ځای څخه ولاړېږي. بزرګ ورته وویل چې مولانا صاحب نور خو ټوله ورځ خلکو ته د استغفار یا د مغفرت سبق ورکوي، وایه په څه خاطر باندې؟ حضرت حسن بصری رحمت الله تعالی علیه مبارک ورته وفرمایل چې یو سړی الله رب العزت ته په ننواتو سي، په زارۍ سي، په مغفرت سي، الله رب العزت یې ګناهونه ورته معاف کړي، نو د ده به ټول کارونه برابر سي. نو په هدف باندې تاسو ورسېدلس. هدف دا دی چې دا لس ورځې چې دي دا د مغفرت دي. د تعجب خبره خدا ده چې په اول کې کله ناکله زیادت او نقصان راتللی سي، په آخر کې هم راتللی سي، خو دا لس چې دي دا د مغفرت ورځې کاملې وي، پوره وي، په دې کې هېڅ کمی نسي راتللی. دا به وي همداسې لس. نو په دې خاطر باندې په دې لس ورځو کې چې دا د مغفرت لس ورځې دي، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به په اولو لس ورځو کې هم عبادت، طاعت، سخاوت کوي. چې کله به دغه دوهمه لسیزه شروع شوله، په دې کې به تر هغه هم عبادت زیات کوي، همدا رقم ذکر و اذکار، سخاوت به زیات کوي. نو په دې خاطر باندې کم سړی چې په دې روژې مبارکې کې طاعت او عبادت کوي، د هغه باوجود دی سخاوت کوي، نو الله رب العزت به دته نور هم بریا ورنصیب کړي. سخاوت یو ډېر عجیبه شی دی. حدیث شریف کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي عن نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم السخي قریب الی الله. سخي انسان چې دی الله رب العزت ته نږدې دی. الله رب العزت قربت څونه یو ګران شی دی او په سخاوت باندې تا ته ژر درسیږي. قریب الی الناس، قریب دی انسانانو ته. کم څوک سخي پر هر چا باندې ګران. موږ او تاسو خو د جمهوریت په وختو کې خلکو به انتخابات کوله او دا طریقه یې زده وه چې بس خلکو ته به یې ډوډۍ عامې کړې، دغه به هغه ګړۍ خپله رایه ورکړله. تاسې وګورئ په ډوډۍ ورکولو باندې، په مصرف کولو باندې خلک خوشحاله کېږي. دا زما یوه رایه ده ورور، دا ښه سړی دی، خلکو ته ډوډۍ ورکوي. که څه هم دغه په اصلیت باندې څوک خبر نه و، بس دا یو څو عمر چې بیا لږ لږ خلکو ته ډوډۍ ورکولې، دا به هم چې سو خلکو ته قریب محبوب سو. نو دا چې دا یو بیلګه سوله چې په سخاوت باندې خلکو ته قربت حاصلېږي، خلکو باندې چې کېږي ګرانېږي. او د چې دی قریب الی الجنة، جنت ته ونږدې دی، بعید من النار، د اور څخه د جهنم دی لرې دی.
بخیل انسان بعید من الله د الله څخه لیرې دی، بعید من الناس د انسانانو څخه لیرې دی، بعید من الجنة لیرې دی د جنت څخه، قریب الی النار اور ته نږدې دی. په دې خاطر باندې په دې لسیزو کې باید موږ نور هم سخاوت، عبادت، طاعت، ذکر او اذکار زیات کو. قدرمنو هم دومره تاسو ته دا کوم څه چې وه بیان کړله، نور پر الله رب العزت سپارو، پر الله رب العزت مو وسپارئ. شاد او کامیابه او بریالي اوسئ، خوشحاله ژوند ولرئ. ما محمد نسیم زهید ته اجازه راکړئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.